سلامونه ګرانو خویندو او وروڼو، خدای دې جل جلاله دې وکړي چې راته جوړ او روغ اوسېږئ. د نن درس مو د ګرامر د تعریف او پیژندنې په اړه ده. So let's define and get acquainted with the grammar. نو راځئ چې درس شروع کړو. Let's begin the lesson. د ګرامر د پیژندلو لپاره زه یو څو اسانه مثالونه درته وایم چې د ګرامر مفهوم درته ساده او اسانه سي. ګورئ، که چیرې د انسان د وجود هډوکی وجود ونه لري، نو آیا انسان په پښو درېدلی سي؟ جواب منفي ده، نه، نسي درېدلی. نو وایو چې هډوکی د انسان د جوړښت مهمه برخه ده چې بې له هغې انسان نیمګړی دی. راځو دوهم مثال ته. که چیرې د یو تعمیر یا بیلډینګ ستون یا پایې نه وي، آیا دا تعمیر خپل پر ځای ثابت درېدلی سي؟ دلته بیا جواب منفي ده، ځکه ستون د تعمیر یوه ډېر مهمه برخه ده چې په نشتون کې تعمیر نه جوړیږي. نو عیناً په همدې شکل د نړۍ هره ژبه یو داسې اساسي جوړښت لري، که چیرې په یو ژبه کې هغه نه وي، هغه ژبه هم نیمګړې او ناقص دی. چې دې جوړښت او ساختمان ته په انګلیسي ژبه کې خلک راټول سوي دي د ګرامر نوم ایښی دی. د ګرامر پرته موږ لیکل، لوستل او همدارنګه خبرې نسو کولی. په انګلیسي ژبه کې د ګرامر لپاره ډېر تعریفونه سته، خو زه یو اسانه تعریف درته رااخلم. The basic structure of a language in English is called grammar, which chooses how to read, write and speak correctly. د یو ژبې اساسي جوړښت ته په انګلیسي کې ګرامر وایي، کوم چې موږ ته په صحیح توګه لیکل، لوستل او خبرې کول زده کوي. دوستانو، دا سو د ګرامر تعریف. دوستانو، یوه خبر مو په یاد وي، د هرې ژبې ګرامر فرق لري. د پښتو ګرامر د انګلیسي سره، د انګلیسي ګرامر د فارسي سره، او همداشان ټول ژبې ځان ته ګرامر لري. که چیرې زموږ د انګلیسي ټول لغاتونه زده وي، خو ګرامر مو نه وي زده، موږ اصلا خبرې نسو کولی. مثلا زه یو ښایسته موټر لرم، که چیرې زما ګرامر نه وي زده او لغاتونه زده وي، نو دا جمله زه داسې لیکم: زه یوه ښایسته نایس موټر کار لرم have. زما لغاتونه یې زده او داسې پښتو کې چې هغه رقم ویل کېږي هغه رقم دلته ما هماغسې لغتونه کتار ولیکل، چې دا کاملا غلط دی. لکه مخکې مو وویل، هره ژبه ځان ته ځانګړی ګرامر لري، نو کټ مټ د پښتو په رقم نشو لیکلی. نایس کار have دا غلط دی، په دا باندې د هیچ چا سر نه خلاصېږي چې دا اوس څه وویلې، دا څه معنا. دا جمله باید داسې ولیکل سي: I have a nice car. اوس یې ایسو، زه یو ښایسته موټر لرم. دا چې زه څنګه پوه سوم چې کوم ځای کې کوم لغات او کوم ځای کې کوم لغات ځای په ځای کړم، هغه راز دا دی چې زما د انګلیسي ژبې ګرامر زده دی، نو تاسې هم کولی سي. یو څه وخت او کوشش ته ضرورت دی. ښه خبره خو دا ده چې د انګلیسي ژبې ګرامر ډېر اسانه دی. موږ به د صفر څخه تر سله پورې ټول ګرامر په دا چینل کې درته تدریس کړو. دوستانو، کافي ده د چینل په سبسکرایب کولو باندې زموږ ملاتړ وکړئ، څو دا ویډیو نور وروڼو پورې هم ورسیږي او دوی هم د یو درس برخمن سي. تر نوې ویډیو مو په پاک خدای جل جلاله سپارم. د خدای په امان.